ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنجشنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 اورېدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرنه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه یو له هغو اقتصادي سکتورونو له جملې ده چې ګڼ هیوادونه پرې د خپل اقتصادي بډاینې لپاره د نورو سکتورونو ډیر کار کوي او یاد سکتور ته اولویت ورکوي. د کرنې په برخه کې ګڼ فصلونه شتون لري چې د انساني ژوند تر ټولو لویه اړتیا ده، ځکه بې له دغو فصلونو د انساني ژوند پایښت ګران دی. د هرې برخې او فصل ته په خپل ځای ځانګړې اړتیا ده. موږ په افغانستان کې 4 فصلونه لرو، د پسرلي، اوړي، مني او ژمي. په دې 4 فصلونو کې د زیاتو میوه‌جاتو، غلو دانو او سبزیو شتون هغه څه دي چې له یو طرفه ورته د انساني ژوند اړتیا ده او له بل پلوه د هیوادوالو اقتصادي بډاینه کې هم رغنده رول لوبوي. له دغې فصلونو په خټکي او هندواڼو باندې خبرې کوو چې دغې دواړو میوو ته څومره اړتیا ده او زموږ په ټولنه کې استعمال څومره دی او خلک یې څومره خوښوي. همدارنګه هندواڼه او خټکي ډیر کله د اوړي په موسم کې کارول کیږي او هندواڼه خو ډیر کله په ګرم موسم کې د یخې او داسې میوې په نوم پیژندل کیږي. نه یوازې دا چې خلک د خوند او یخوالي لپاره استفاده کوي، بلکې د روغتیا له پلوه هم خورا ډیرې ګټې دي او زیات وخت روغتیا پالان ناروغانو ته د ګرمۍ په موسم کې د خوړلو لارښوونه کوي، ځکه په اوړي کې د ګرمې هوا له امله د انسانانو د وجود اوبه کمیږي چې بیرته د هندواڼو د خوړلو سره پوره کیدلی شي او د فشار د ښکته کېدو مخه نیسي. په ننګرهار کې د کانال پر ځمکو د هندواڼو او خټکیو په زیاته اندازه ځمکو باندې کرکیله شوې. ګڼو کسانو په دغه برخه کې پانګونه کړې، سلګونه خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده. ډیر خلک په ښارونو کې په کار بوخت کړي دي او د یادې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي. د کاروباریانو په خبره د نورو هیوادونو نه د راتلونکو میوو مخه یې نیولې او په لویه کچه بازار خپل کړي. دا چې مسؤلین په راتلونکي کې د یادې میوې د لا بډاینې لپاره څه پلانونه لري، د ژوند او اقتصاد په خبرونه کې درته په ذکر شوو ټولو مسایلو رڼا اچوو. خبرونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت راډیو ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو خدای دې وکړي چې تر دې دمه به روغ او جوړ استئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن مو یو ځل بیا درته د ژوند او اقتصاد خبرونه له ننګرهاره ځانګړې کړې ده. په دغه خبرونه کې به تاسو ته په ننګرهار کې د هندواڼو او خټکیو د فصل او حاصل په اړه خبرې وکړو. دا چې په ننګرهار کې څومره تولیدات د هندواڼو او د خټکیو په برخه کې شوي او په څومره ځمکو باندې هندواڼې او خټکي کرل شوي دي، له مسؤلینو به یې واورو. همدارنګه په دغه ځمکو باندې د کانال اړوند چې څومره خټکي او هندواڼې کرل شوي، له پانګوالو یې اورو چې څومره پانګونې کړي دي او د خپل دغه کرکیلي او دغه حاصله څومره خوشحاله دي. مهرباني حاجي صاحب، لومړی خپل نوم راته واخلئ. زما نوم ګل وزیر ده. حاجي صاحب محترم، په کومه سیمه کې او دا کومه سیمه ده او څومره په ځمکه باندې دلته پانګونه کړې ده؟ دا د پارمیاډي بلاک 6 مربوط ده او تقریبا په 100 جرابه موږ دلته پانګه شونه کړې ده او داسې 11 میلیونه پر پانګونه پې کړې. اوس په دغه ځمکه باندې خټکي او هندواڼه کرلې ده. په دې د مانټو باغ هم ده، په دې باندې هندواڼې هم دي، په دې باندې خټکي هم دي او دغه شتم کار هم پې کړی ده. 3 میلیونه هم د هندواڼو په سیسټم لګولي. دا ځمکه وویل کېده وړاندې شاړه وه، څومره خواري مو ورسره وکړه تر څو کرکیلي ته یې جوړه کړه؟ د څومره کلونو نه شاړه وه؟ دا خو د خلکو له ګواهي نه دا ویله 13-15 کلونه چا نه وه کړی دی. شاړې ځمکې او شاړې دښتې وې. د دې امارت له اتګ سره خلکو ته یې تزویې کړې، موږ ته یې هم راکړې، خلکو ته یې هم ورکړې او انشاءالله تعالی بس ښه باغونه او هر شته مو ښه برابر پې ایښې ده. الله دې نور پکې خیر کړي. په ټوله کې طبعا چې که یوه ځمکه لومړی ځل کرکیلي ته جوړېږي نو دا حاصل به پې زویم ډېر وي، ځکه مخکې شاړه وه. دا به موږ تقریبا 3-4 وارې اړولي
په دوپالو باندې دا له دومره د کلکه وه که نه چې ټیکټرو د مشینګي ویلی هم نه سوی بیا هم دومره اوس اصل ته برابره کړي شاته کال ته به له دې نه ښیي. حاجي صاحب دلته به که وړاندې یو څوک رالو نو دا ځمکې ټولې شاړې وي مکمل شاړې وي. اوس تاسې باغ پکې کرلی مالټه هم پکې ده هندواڼې هم پکې ولاړې دي هغه د پخوا سره یې څنګه پرتلنه کوئ؟ اوس خو تی خپله وینې هغه نه کسان اخته دي له ما سره به تقریبا د 10-15 نفره پر ما سره کسان کار کوي دا د هندواڼو په کار کې وایي د 10-15 کوره موږ سره آباد دي. مخکې سپیره دښته او سپیري هوا پیچلې دي او دا د ماشاءالله مانټي دي هندواڼه ده یو دا د اوبو سیسټم هم دا د ورسره کار روان ده انشاءالله نور به خدای مهربان ده خدای به یې ښه کړي. اول وار ده تر اوسه دې څو وار د پالیز نه هندواڼې شو کولی دي څو وار ته دې بازار ته وړاندې کړي دي؟ 14 تنه هندواڼه د پټي نه موږ انتقال کړی. په څو ورځو کې 14 تنه هندواڼه راځي؟ د دې به یاره 15 ورځې کېږي 15 ورځې کې به دا موږ ویسته دي. د دغې په کرکیلي د نه راشرو تر دې وخته پورې څومره وخت لګېږي چې د هندواڼو کرکیله وشي او بیا حاصل ته رسېږي او ثمر ورکوي او بیا یې تاسې بازار ته وړاندې کوئ؟ نو دې کې لګېږي 7 میاشتو پره لګېږي 7 میاشتې مخکې د هندواڼه موږ ږدو په ژمي کې ږدو بیا دې وخت یاتي کار ته دوی هغه ته رسېدلي ثمر ته. د کار نه تر دې ټیمه څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې؟ د کار وخت موږ سره 15 نفره 20 نفره د کار ورځې په اندازه راځي 10 نفره 15 نفره موږ سره کارګر اخته وي چې څومره موږ د کار زیاتېږي د بوټو خشاوه راسي بوټي کرلي که نه وایي دې ته مځکې پستول دي نو بیا مزدور ډېر غواړي او د ورځې خو دغه 8 نفره 10 نفره خو موږ امروزه پکې اخته یو امروزه 10 نفره موږ اخته یو 8 نفره 10 نفره 9 نفره دا خو موږ امروزه په دې پټي کې یو. بیا د هندواڼو سیزن کار وخت کې 20 نفره 15 نفره 10 نفره پر موږ سره هلکان کار کوي په دې 100 جربه کار کوي وادي وریده او بل د هر چا سره هم داسې خلک اخته دي چې څومره پالیزو والا دي څومره باغو والا دي د ټولو سره هم دا خلک په کار دي او ډېر خلک پکې په کار دي. حاجي صاحب امنیت دلته زمینه څومره برابره ده د پانګونې دپاره؟ د امنیت خو انجینر صاحب بیل کتن هېڅ مشکل نشته که سړی ووایي چې دومره زره تکلیف هم ده که نه نشته که شپه یو که ورځ کار کوه تا ته نه څوک درېږي چې ته چیش کوې چیش نه کوې وادي وریده د امنیت خو دومره کې مشکل نشته چې زه تا ته څه وایم زه په دې ډاګ کې ټوله ورځ ګرځم د شپې ګرځم وادي وریده ما لا تر اوسه داسې هېڅ مشکل ما له سترګو سوی نه ده. حاجي صاحب یو شمېر پانګوال لا اوس هم په بهرنیو هېوادونو کې پانګونه کوي د نورو خلکو دپاره په هغوی غږ څه دی څه باید وکړي؟ زه په خپله باندې انجینر صاحب د خارج پاسپورټ لرم د ایټالي اسناد لرم په دې ملک کې د تګ راتګ مشکل نه لرم دا 2 کاله نه زه په دې مځکو د کانال قراردادیان یو موږ دا موږ کوو د خارج نه موږ ته ښه ده. هغه هلته چې پانګونه کوي په هغوی هم غږ څه دی؟ هغه د راسي خپل وطن دی آباد کړي پردي وطن نه ولې آبادوي خپل وطن ته دی راسي ما به ډېر هلکان نیم په خارج ملکو کې یم وادي وریده په لندن کې هم وخت تېر کړی فرانسه بلغاریا د اروپا مې ټوله کتلې ده وادي وریده ما به ټول انډیوالان نیم دا خپل ما ته وایم تو هلته چیش کوې ما له شکر د غېږ نه ما ته ښه ده دومره د بچیانو نفقه پیدا کېږي چې موږ ښه پرې بسیا یو. حاجي صاحب له دې ورخوا راتلونکي ته پلان څه دی د دغه صنعت د ودې دپاره د پانګونې د لا زیاتېدو دپاره پلان دی څه دی؟ چې ما څومره وس په دې باندې زه کار کوم انشاءالله تعالی دې ته به ښه روش ورکوو ښه به یې بوټي روزو چې مانټې ورسېږي د مانټو به ماشاءالله ښه حفاظت کوو او ښایسته خپل مال هم خپل مال خپل وطن ده که وږی او که نارې خپل وطن ده. حاجي صاحب یو خبره راته وکړئ د بازار هم په څومره کچه را خپل کړی د پاکستانیو او د نورو هندواڼو او د دغه کوم څه چې دلته تاسې تولیدوئ په د موږ چې څنګه هندواڼه انجینر صاحب ورسېږي که نه په هغه ورځ د پاکستان بازار موږ مغلته ډونډ سي افغانستان ته نور هندواڼه نه راځي په دې چې په هغه د دوی مصارف راځي ډېر هغه دوی ته پیدا نه کوي بیا د موږ بازار دا هندواڼه چې ده د پاکستان سره یو 10-15 ورځې فرق ډېر فرق نه کوي او که چېرې د حکومت د موږ ته توجه وکړي موږ سره مرستې وکړي که نه دغه هندواڼې به د موږ له پاکستان سره یو ځای رسېږي نورو ملکو سره به د موږ یو ځای رسېږي وادي وریده
څومره ښه ده د دې هندواڼې او د هغې د کیفیت له اړخه څومره فرق دی؟ دا خو چې ده تازه مال دغه سیغې نه راځي په هغه باندې 5 شپږ اته لس ورځې وځي او دا امروزه بازار ته مخکې کېږي. دا د اوس موټر بارېږي مازدیګر دا بازار ته مخکې کېږي مشتریانو ته. خوښوونکي په کور دننه مینوال د دغې هندواڼې د دغې ستاسې عاید یا د دغه تولید څومره مینوال دي؟ ډېر خلک خوښ هر څوک راسي که نه ډېر خوشحاله وي. که د بازار له خوا نه څوک راسي که دا شاوخوا کلي خلک راسي چې دا دښتې ولیدلې دا باغونه وویني ټول لاس و دوایي وایي خدای تاسې ته نور نعمت درکړي چې ته یې دا ډاګونه او دا دښتې داسې سمسور کړي دي. مینوال ډېر خوشحاله دي. اوس د ننګرهار خلک خو ډېر خوشحاله دي چې دا دښتې 60 کاله 15 کاله او 10 کاله 15 کاله چا نه وی کرلې. دا خلک وایي دا 15 کاله کې چا نه ده کرلې او لاولني کسان تاسې وکرلې دا ځمکې. ډېر ښه. خټکي هم دلته کرل شوي؟ وشته خټکي لرو، خټکي هم لرو، هندواڼه هم لرو. وادي دا دوه ښه حاصلات موږ د هغه نه لرو. خټکي حاصل څنګه دی؟ څومره زیات دی کم دی؟ د هغې یو څو ورځې سیزن یې داسې یو 6 شپو 15 شپو پورې دی 10-15 شپو پورې د هغې حاصل وي. د هغه حاصل بیا دومره نه ده. هغه بیا ورځې یې کمې دي. که چېرته په اوبو موبو لږ سیسټم یې برابر بیا وخت نیسي. دا داسې وچې ځمکې دي د اوبو ډېر مشکل ده. که موږ دا د کویان هم ویلي دي هغه به وجود هم دوی نه رسېږي اوبو. دا بوټي که تا ته ښکاري په ټوله کې که ورته وګورو حاجي صاحب خټکي بیا هم د دې غونډو ستونزو سره بیا هم یو اندازه په بازار کې لیدل کېږي. څنګه دي؟ ښه دي ماشاءالله. ښه حاصل ورکوي، ښه خوږ حاصل ورکوي. وادي ورېده موږ ته ښه حاصل ده، ښه برابر حاصل ده د خټکي. د خلکو اړتیاوې پوره کولی؟ بالکتن لا پې زیات هم دي. د افغانستان په خلکو باندې لا زیات هم دي. وادي موږ دغه هندواڼه ده د افغانستان نه لږ مزار و کندوز و بدخشان پل خمریان دغه لوی ښارو ته یو خواته رسي یان له غزني و دغه د موږ هندواڼه انتقالېږي. یعنې په دې برخه کې اړتیا نشته چې موږ یې نورو هېوادونو نه راوړو؟ نه دا هېڅ ضرورت نشته ورته. که چېرته ضرورت وي بیا معلومات دومره هندواڼه ده چې ماشاءالله ټول افغانستان 34 ولایتو ته دا هندواڼه روان ده ننګرهار نه. او که نه دا لار باندې موټر تېرېږي هر چا نه پوښتنه وکړي کوم ولایت ته ځي. څوک به یو ولایت درته ښیي، څوک به بل ولایت درته ښیي چې دې ولایتو ته موږ روان یو. پیغام دی حاجي صاحب وروستیت څه دی؟ پیغام یې دا ده چې حکومت دې له موږ د دهقانانو سره ډېره مرسته ډېره رحمدي به موږ باندې د هر وخت د اوبو د نورو داسې د سرو د کیفیت دا سرې ډېرې قیمته دي، هر شی ډېر قیمته دي. د دې نرخونه موږ ته ښه کړي. موږ له حکومت نه دا غواړو. او نور ماشاءالله خپل وطن ده، خپل وطن کې خدمت وکړه، دا خپل کور ده. نو نور هېوادونو موږ څه مرستې او کومکونه غواړو. ډېره مننه. کور ودان الله دې آباد لره. تاسې دلته راغلئ الله هم کامیاب لره. همدارنګه له یو شمېر کارکوونکو به هم واورو چې په دغه باغونو کې ورته په دغه پالیزونو کې ورته د کار زمینه برابره ده. د دوی به واورو چې څومره د دغې کار نه خوشحاله دي او راضي دي. نوم مې ده ضیاءالحق. زه دا ډېر فخر کوم چې دلته خپل وطن کې کار کوم. بل وطن ته څوک ځي نه دي په خپل افغانستان کې د کار روزګار وکړي. کارونه دلته ډېر دي چې څوک کار کوي، کارونه ډېر دي. او دلته هندواڼې هم کرلې دي. بس کار پکې کوو. موږ سره د ورځې 15-10 تر 40 پورې مزدوران موږ سره نور هم لګیا دي. کارونه کوي دلته هره ورځ په دې هندواڼو کې لګی. و ښه ده ګزاره کوي. 300 روپۍ مزدوري راکوي راته. هغوی ته پیغام دا ده په خپل افغانستان کې کار او کسب وکړي. بل ملک ته دې نه ځي همدلته د کار وکړي او خپل وطن کې د کاروبار جوړ کړي ځان ته. ډېر خوشحاله مخکې دلته دا تش ډاګ و. دا 50 کاله کېږي 60 کاله دا تش ډاګ و. او اوس پکې داسې مالټې هم ولاړې دي ښایسته او هندواڼې پکې دي. نور خلکو روزګار هم پکې جوړ ده. نور غریبانانو کار روزګار هم پکې جوړ ده. بس کار او کسب کوي دلته پکې لګیا دي. دې ساحې ټول خلک دلته پکې مصروف دي. نور جانونه ډېر جانونه راځي. لل مې نم راځي، اډې خونزادان هم راځي، کته نارغاړ نم راځي. ډېر جانونه دلته مزدوران راځي. نوم مې مزامل کپنکش ننګرهاری دی. ډېر موږ خوشحاله یو. مخکې دا فارمونه چې وو لکه فصل پې نه و، تش ډاګ و. اوس موږ ډېر خوشحاله یو. بس هغه دی آباد شولو، په وطن کې کاروبار پیدا شولو. لکه دلته فارمونه ډېر دي. دلته فارمونه لکه ډېر دي. دا دي پاس دي دا لاندې د کانال پورې چې کوم
دغه فارمونه مربوط دي تقریبا خدای مې د غاړه نه باندې 300-250 نفر پکې کار کوي. هغې له مې دا پیغام دی چې تر څو پورې به ځې، تر څو پورې به دا مسافریانې کوئ. پردی وطن خو پردی وطن کې خو هېڅ تشم نه کېږي. خپل وطن کې کار وکړي، که سلي که 1.5 سلي که 200 که 300 داسې وخت به راشي الله به ډېر هم درکړي. خو خپل وطن کې هغې نه د بېعزتۍ د مرګ نه خو دا ځای ښه دی که نه. کله په یو ځای کې مري، کله واورو کې ایسار شي، زیات مشکلات مخې ته راځي. هغې نه وله خپل وطن ښه دی، په خپل وطن کې دي یو کار مخکې ویسي. د ځوان نسل نه مې غوښتنه هم دا ده چې په خپل وطن باندې یو کار مخکې ویسي. دا به ښه خبره ډېر خوشحاله یو. دا خو مخکې چې وه دشته وه داسې به چې تلې نور به هم در باندې بد لګېدله. اوس خو شنه بوټي دي، که غرمه ځي هم مشکل نه لري، شنه بوټي خو دې په سترګو لګي که نه. ډېر خوشحاله وو. دولت نه مو بیا هم غوښتنه هم دا ده چې کومې دشتې دي ټولې دې آبادې کړي. د دې ترڅنګ به د یو شمېر هغه سیلانیانو او د هندواڼو او خټکیو د اخیستونکو خبرې هم واورو چې راځي او له دې پالیزونو خټکي او هندواڼې ترلاسه کوي چې دوی څومره د خپلو کورنیو تولیداتو نه خوښ او راضي دي. زما نوم محمد طایب د ننګرهار اوسېدونکی یم. دغه فعالیتونه دي دلته راځو خلک حاصل کوي، خاص دغه حاصل کوي. هر وخت راځو ګرځو دلته هندواڼه اخلو، خټکي اخلو. دا زموږ د وطن تولید ده. دې نه 100% خوشحاله یو. ځوانانو نه، د کانال رئیسانو نه، مشرانو نه خوشحاله یو چې خپل تولید خپل د وطن تولید شو. دا خټکی چې پاکستان نه راتلی او په دریبو مثال او دلته د وطن تولید ده، دا ډېر ښه موږ ته تمامېږي. ډېر ښه ذایقه لري او ډېر ښه خوند هم لري. دغلته راځو، کله په شکر راځو، کله په پیسو والو، کله انډیوالان دي همداسې راشو په منظره ورته. ډېر ځوانان راځي د کابل نه، د یو ځای نه بل ځای نه چکر دلته. هندوانو سیزن کې راځي، هندواڼې خوري، ښه چکر یو ځای بیرته. یو شمېر هغه سوداګر چې د نورو ولایتونو ننګرهار ته راغلي دي او هندواڼې نورو ولایتونو ته له ننګرهاره صادروي، د هغوی سره به خبرې وکړو چې هغوی په دې اړه څه وایي او د دغه حاصل او فصل نه څومره خوشحاله دي او د دغه هندواڼو د کیفیت په اړه څه وایي. زما نوم ولی خان دی. دا اوداسې دي لکه داسې خوږې دي لکه ګوړه. او خپل وطن مال دا باید دا موږ خرڅ کړو. خپل وطن کې باید بودیجه یې خرڅي، خپل وطن مال یې ښه خرڅېږي. دا بل وطن نه راځي هغه خوږه نه وي. هغه هندواڼه هم راوړه ماته یې کوي خورو، دا هم درته ماته هم وخوره. د دې خوږوالی دی چې وکتو د هغې وګوره. دا داسې دي خوږې دي، ډېرې خوږې دي او په ذمهوارۍ سرې هم دي. دا خوږې دي پاکستان نه خو چې راشي لکه شلغم چې خوري او دا هندواڼه وخوره. دا چې خوږه نه وه زه تاوان ورکوم. دا تازه کېږي خپل وطن مال. دا چې یو هفته م ولاړې ګاډی بلی هم نه وي او هغه چې تورخم کې هم ایسارېږي، بل چې ته هم ایسارېږي، په لمر پخېږي، هغه شنه راش کېږي او دا په خپل پټي کې پخېږي. دا چې یو هفته هم پرته بلی نه وي. زه خپله کپه لرم، فامیلو کې م ولاړ یم. کابل ته یې وړم، کابل ته وړو، کندوز ته وړو. اوس که مزار خواته هم روانیار ولایت ته اوس روانه ده هندواڼه. ښه هندواڼه ده موږ وطن. په جلال آباد ښار کې هغه دکاندارانو یا هټیوالو سره به هم خبرې وکړو چې د ننګرهار د خپلو تولید شوو هندواڼو او خټکیو دپاره یې هلته د ځایونه جوړ کړي، دوکانونه یې جوړ کړي دي او دغه هندواڼې او خټکي پلوري. زما نوم شیر آغا. اوس خو الحمدلله ریټونه ډېر پرېوتي دي. مخکې د پاکستان هندواڼه راتله هغه ډېر ګرانه وو او اوس د وطن هندواڼه ډېر ارزانه شوې دی. پوه شئ، ریټ یې پرېوتی دی او ډېر په ارزان قیمت اوس خرڅېږي. پوه شئ، فرق خو دا دی چې هغه خو زاړه هندواڼې، پوه شئ، زړې هندواڼې او د وطن خو ډېر ښه تازه هندواڼې د پټي نه موږ په خپله شکوو او په خپله دلته راوړو او په خپله یې خرڅوو. پوه شئ، اخیستونکي هم ښه اخلي، ډېر اخلي. مثلا مخکې یو دانه به اخیسته، اوس 2-3 دانې اخلي. مخکې من په 300 روپۍ وو، اوس من په 100 روپۍ دی. بیخي بازار یې ښه شوی دی. د خپل د وطن د سودا نه ډېر خوشحاله یو. که ګرانه یم هم خوشحاله یو او که ارزانه یم خوشحاله یو، ځکه چې پیسې بې ځایه نه ځي که نه. خپل که ګرانه یم خپل زمیندار ته ولاړ شي، مطلب بار ملک ته نه ځي. که ګرانه یم پروا نه کوي خو چې خپل وطن مې وایي. زما نوم بشرمل دی او دا خو هندواڼه د بټي کوټ د ماشاءالله ډېره ښایسته هندواڼه ده. مخکې به دا هندواڼه توره هندواڼه پاکستان نه راتلله، ګرانه به مو خو اوس الحمدلله په خپل وطن کې ماشاءالله خپل تولید دی. بټي کوټ هندواڼه ده، ښه سره ده، ښه خوږه ده، ګاګ هم خوښوي او نسبت د پاکستان نه ارزان هم ده. خوند هم ښه ده، سورواله هم کوي او ښه هندواڼه ده. د بټي کوټ خپل تولید ده الحمدلله. نه یوازې بټي کوټ کې د کامې هندواڼه شته، د کونړ شته، د درینور هندواڼه شته، د
چپلیار کې شته ده الحمدلله اوس هر ځای کې هندواڼه کې دلته د فارمونو کې شته د فارماډۍ کې ښایسته هندواڼه ماشاءالله الحمدلله نه هغه خرابېده او نه دا خرابېږي دواړه ښه هندواڼه وه ښه دي الحمدلله ارزانه ده اخیستونکي ماشاءالله ډېر دي مخکې پاکستانۍ به راتله من 2500 روپۍ به اوس وطنۍ هندواڼه ده 110 100 80 پورې ښه هندواڼه ده خوږه هم ده او ریټ هم ښه ده او تولید هم ښه ده خرڅ هم ډېر لري السلام علیکم زما نوم صفرحمان محمدي ده پاکستاني هندواڼه به چې راتله هغه به هغه نه به ښه ښکاره کېده خو منځ کې به چې وه نرمه به وه داسې به شوشه به ښه درلوده خو منځ نه به خراب وه ورته ویل چې ډېر وخت به پرې لګېده هغه ځینې به چې راتلله او وطنۍ هندواڼه په دې ښه ده چې خپل وطن تولید ده دونه وخت پرې نه لګېږي تازه کېږي تازه راوړل کېږي دلته خرڅېږي مخکې چې هغه 200 300 به وه دا 1.5 80 120 دغسې په دې خوشحاله یو خو ریټ کې ښه ده او بل چې خپل د وطن تولید ده که ګټه هم رسېږي خپل افغان بچي ته رسېږي غږ هم دا ده چې خپل وطن کې باید کار وکړي پردي ملکونو ته لاړ نه سي او بل وطن کې چې کار وکړي څه مجبوریت لري چې بل وطن ته لاړ شي لاره کې مشکلات هم وي مرګ مردن ده او ډېر تکلیفونه هم دي چې خپل وطن کې کار وکړي وایي د کور ګټه د لاهور ګټه څه لپې چې وګټي بس د پردي ملک نه ښې دي همداراز به د مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو چې په راتلونکي کې د کانال پر ځمکه د دغه صنعت د لا غوړېدنې دپاره او د لا بډاینې دپاره نور څه پلانونه لري رئیس محترم سږکال په ننګرهار کې د هندواڼو او د خټکیو څومره کرکیله شوې ده د کانال په ځمکو باندې بسم الله الرحمن الرحیم د کانال په ځمکه باندې سږکال تقریبا څه د پاسه 8000 جریبه ځمکه د خټکي او هندواڼه کرل شوې ده او حاصل سږکال یعنې څومره تولید به څومره وي حاصلات به څومره وي سږکال د هندواڼو په ټوله کې زمونږ د اټکل نه او د مشاهدې نه داسې معلومیږي چې سږکال الحمدلله زمونږ حاصلات په ښه معیار باندې برابر دي او تخمینا څه د پاسه 15000 ټنو پورې ممکن حاصلات ورکړي او د نورو کلونو سره په پرتله نه سږکال څنګه حاصل د ستاسې نظر څه الحمدلله د نورو کلونو په نسبت باندې سږکال حاصل ښه یو طرف ته کال آباد او دویم موږ دا ډېره زمانه په د اوبو په سیستم باندې کار کړی چې لښتي کوم معنی و د اوبو دپاره څه شی هغه لښتي مو ټول صفا کړي او اوبه هم یو اندازه پورې ښې وي نو ټولو زمیندارانو ته اوبه په خپل وخت باندې رسېدلې وي او داسې آسماني افتونه هم لله الحمد سږکال ډېر کم نو په دې نسبت د تېرو کلونو په نسبت باندې حاصلات ټول په مجموع کې ښه دي څومره اړتیا سږکال هغه د هیوادوالو دغه د هندواڼو او د خټکیو کرکیله چې ده او دغه تولید چې زموږ دی پوره کولی شي نو تقریبا دغه زموږ چې ورته لاسرسی کېږي په دغه ولایتو کې خو تقریبا چې 50% پورې موږ لله الحمد اړتیا پوره کړې ده او را روان کې ممکن دغه اړتیا تر ډېره حده پورې پوره شي رئیس محترم د یو څه خلکو سره چې موږ خبرې وکړې په ګڼو هغو ځمکو یې کرکیله کړې چې له تېرو 40 کالو هېڅ کرکیله نه کېده او شاړې پاتې وي اوس د هندواڼو پالیزونه دي هندواڼې پرې کرل شوي د هندواڼو تر څنګ خټکي پرې کرل شوي دي او دغه شاړې ځمکې چې د څو لسیزونه شاړې وي نو موږ په دې باندې کار وکړو د هغوی د بخار په سیستم باندې هم کار وکړو هغه ځمکې چې هغې ته په دې 40 کلونو پورې تقریبا اوبه په دې ویلو کې نه وې تللې لله الحمد موږ هغه نقطو ته سږکال اوبه ورسولې او نتیجه هم دغه وه چې په هغه شاړو ځمکو کې چې هېڅ توقع تې د آبادۍ نه ولله الحمد تاسو به کتلي چې هلته هندواڼو حاصل ورکړی خټکیو ورکړی مالټه باغونه پکې تقریبا تر ډېره حده پورې تیار دي د غنمو حاصلات یې کړي زمینه څومره مساعده کړې ده د پانګوالو او کروندګرو لپاره د کانال په مربوطاتو کې ولله الحمد زمینه خلکو فیصدي په حساب سل یادي خو موږ کوو چې 110% تیاره ده وجه دا ده چې سرمایه گزار او زمونږ تاجران ورونه دا په ډېر لوی تعداد باندې اوس موږ ته مراجعه کوي ځکه مشاهده یې وکړه چې دا ځمکې آبادېږي او نتیجه یې مثبت ده او فایده ترې نه ملت او شخص دواړو ته رسېږي نو ډېره زیاته مراجعه لري ممکن موږ هغې ته رسیدګي ونه کړی شو د امکاناتو د کموالي په وجه باندې راتلونکي ته پلان څه دی د کانال په ځمکه د هندواڼو او د خټکیو د کرکیلې د لا بډاینې لپاره د لا ښه کېدا لپاره مونږ خو مخکې دا خبره کړې اوس هم کوو چې هغه حاصلات چې د کانال په ځمکه باندې د هغې کرکیله ممکنه ده او د هیوادوالو ضرورت دی موږ چې په څومره اندازه باندې پوره کولی شو د دوی اړتیا پوره کېږي ورباندې او بیا کروندګر ته په کور نه پاتې کېږي په عمره پیمانه باندې موږ په ټولو بخشونو کې کار کوو یو شمېر کروندګر دغه د تخم او د سرې د هغه سرې چې کیفیت یې ښه وي او دغه تخمونه
او د دې د ویش خبره ډیره دغه وه په دې برخه کې ورسره همکاري شوې او کېږي به ورسره دا د سرو د ویش مسله خو او د تخمونو مسله په مجموع کې اصلا دا د زراعت د ریاست مربوطه د کانال اړوند ځمکې البته د کانال په ځمکو باندې په دې خاطر چې زموږ کروندګر متضرر نشي نو موږ یو څه ځمکې سکل اصلاح شوي تخمونو ته ورکړي وي او لله الحمد چې ډیره مثبت ده پر روان کې ممکن دې ته موږ وسعت ورکړو ډیره مننه رئیس محترم تاسو نه مننه مهرباني د هوریت راډیو ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند او اقتصاد د خپرونې ځانګړو مینوالو دا و د نن ورځې د ژوند او اقتصاد خپرونه چې ما سهارګل احساس درته وړاندې کړه دا چې یو ځل بیا به د یوې نوې موضوع سره په یوې بله خپرونه کې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تر هغې مو په پاک الله سپارمه ښه وخت او ښې چارې زندگی و اقتصاد راهکارهای اقتصاد و زندگی بهتر برای ایجاد تحول مثبت در زندگی شما دستاوردهای امارت اسلامی خدمات تلاش و پیشرفت‌های مسئولین بازسازی پلان‌های آبادی و موضوعات مختلف دیگر را با مسئولین و صاحب نظران در جریان قرار داده و نظریات ایشان را در برنامه زندگی و اقتصاد می داشته باشیم. برنامه زندگی و اقتصاد را یکشنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.